منتدی لوگے کړل ځواني بابا خور دې کړه خپل زندگی بابا یا بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ټولو نه مخکې د عثمان خیل آفیشل ډیره مننه کوم چې هغې موږ ته دعوت راکو او انویټیشن یې وکړو. د هغې یو څو انټرویو الفاظ. زما خپله تعلق چې دی د ضلع 400 ده تحصیل تنګ هریچند سره، او زما نوم چې دی نعت خوان محمد نایف دی. الحمدلله زما خپل آفیشل یوټیوب چینل هم شته دی محمد نایف آفیشل باندې، داسې نعتونه هم چلیږي. نو د عثمان خیل آفیشل فرمایش دی. ما خو نعت خواني تقریبا د 2015 نه سټارټ اخیستی دی. منتدی لوگے کړل ځواني بابا خور دې کړه خپل زندگی بابا یا بابا خور دې کړه خپل زندگی بابا. ما ته چې رایاسته تکلیفونه شي هغه سخت ساعت مصیبتونه شي. ما ته چې رایاسته تکلیفونه شي هغه سخت ساعت مصیبتونه شي. رامیش پاساب پریشانی بابا خور دې کړه خپل زندگی بابا یا بابا خور دې کړه خپل زندگی بابا. دا دنیا وفا نکوي چا سرا یو شان سلوکړ شا گدا سرا پاتې د نیمګړي ارماني بابا خور دې کړه خپل زندگی بابا. مونږ ته دې لوګې کړل ځواني بابا خور دې کړه خپل زندگی بابا. کاش چې وې ژوندې ته په دنیا کې نن کړې نظار دی وې فضا کې نن ژوندې د برزخ شلا ژوندې د برزخ نورانی بابا خور دې کړه خپل زندگی بابا. آخره کې به دا پیغام ورکوم د دې نظم مقصد هم دغه دی. ما ته یو ورځ کال وشو دوبۍ نه، یو ملګری و یاره والد صاحب سره مې د ډېر وخت نه لانجه او وخل ټکولو د پلار سره مې جګړه وکړه نو رالم مسافرۍ له. وایي چې کله مې ستا دا نظم واورېدو نو وایي په هغه ساعت باندې ما خپل هر څه ټیکټ هر څه مې بک کړه او رالم کور ته، او د پلار نه مې معافي بخښنه او پلار سره مې روغ هم وکړله. نو زه ډېر خوشحاله شوم چې یاره زما د نظم دومره سرنګ راوړو د چا کور پې روغ شو. نو زما چې څومره دا ینګ کل دی دې ته زما دا یو ریکوست دی چې د خپل مور او پلار ډېر زیات خیال وساتئ، ځکه چې هر څه میلاویږي دنیا کې هر څه میلاویږي خو د پلار په شانتي او د مور په شانتي نعمت نه میلاویږي. نو دغه زما یو پیغام دی. ډېر مننه.